سبا شپه د افغانستان او پاکستان کرکټ لوبه کې په ویاړ سره د خپل افغانستان ملاتړ وکړئ، خو خپل احساسات کنټرول کړئ. جګړه مه کوئ، د جګړې ویډیوګانې مه نشروئ او یوازې د یوې لوبې لپاره د خپل فامیل او خپل ژوند له بدبختیو سره مه مخ کوئ. سبا شپه د اماراتو پر وخت 2 بجې شارجې کرکټ سټیډیوم کې د افغانستان او پاکستان دوهمه لوبه ده. له ټولو هیوادوالو څخه غواړو چې لوبې ته راشي او خپل اتلان له نږدې ورسوي، خو دا مه هیروئ چې دا یوازې د کرکټ یوه لوبه ده، د جګړې ډګر نه دی. راځئ مخکې له دې چې د ویډیو مهم نقاط یاد کړم چې سبا ته کومې کړنې باید ترسره نه شي، دا ویډیو د ټولو افغانانو خپاره کړئ تر څو هغوی هم له دغو کړنو څخه سبا لاس واخلي. لومړی په هیڅ صورت د پاکستان لوبډلې مینوالو سره جنګ مه کوئ. ستاسو جنګ نه یوازې د کرکټ نتیجه نشي بدلولی، بلکې د افغانستان نوم په نړیواله سطحه بدولی شي او ستاسو ژوند له بدبختیو سره مخ کولی شي. که فرضاً د جنګ هڅه د پاکستان لوبډلې له مینوالو څخه کیږي، نو تاسو په عکس العمل کې له قانوني لارو کار واخلئ، جنګ ورسره مه کوئ. دوهم، په هیڅ صورت د جګړې ویډیوګانې مه کوئ او مه هم په سوشل میډیا نشروئ. دا عمل د متحده عربي اماراتو د پرایویسي او ټولنیزو رسنیو اصولو خلاف ده. تر 5 لکو جریمه، زندان او ډیپورټ د ځان سره لري. لوبغاړو هغه که د پاکستان وي او یا هم د افغانستان وي یا نورو اشخاصو ته په هیڅ صورت باندې توهین مه کوي. څوک د سپیره او یا څوک د ډالخور په نوم او دې ته ورته نومونو سره مه مشابه کوئ. په ځانګړي ډول یو شمېر اشخاصو ته د سپیره کلمه مه کاروئ او په ټولنیزو رسنیو یې ویډیوګانې مه نشروئ. ګورئ، یو خو هغوی ته فری فیم دی یا فری مشهورتیا ده، او بل دا چلند په اسلام کې حرام دی. دا فال نیول دی او فال نیول په اسلام کې حرام عمل دی. څلورم، که چېرته لوبغالی ډک و، تاسو ټکټ نه درلود، نو د سټیډیوم شاوخوا مه ګرځئ، بیرته خپلو کورونو ته لاړ شئ. په اماراتو کې تجمع کول ممنوع دي، کیدای شي پولیس در سره قانوني چلند وکړي، نو ځان ته ستونزې مه جوړوئ. سبا د کرکټ لوبغالي چاپیریال پاک وساتئ او کثافات په مشخصو ځایونو کې واچوئ. د پاکستان هیواد مردباد نارې مه وهئ، ځکه هر چاته خپل هیواد ګران دی. دا منو چې موږ سوله ییز خلک یو او یوازې موږ د جګړو لامل نه یو. د پاکستان لوبډلې مینوال هم د شخړو لامل کیدلی شي، خو هماغه متل دی چې بز از پای خود او گوسفند از پای خود. زه افغان یم او ماته تاسو ځکه تاسو د افغان یاست. که تاسو یوه خبره په خپل مایند کې یا مغزو کې سبا په یاد ولرئ، نو هیڅکله به دغه یاد شوي موارد تکرار نه کړئ، او هغه دا چې تاسو دلته راغلي یاست تر څو کار وکړئ او د خپلې کورنۍ مالي ملاتړ شئ، نه دا چې خپل ازادي یا راتلونکی له خطر سره مخ کړئ. باقي سبا مو الله راوله، خپله لوبډله تشویق کړئ، له لوبې څخه خوند واخلئ، خپل کار سره کار وساتئ او د خپلې کرکټ ملي لوبډلې د بریا دعاګانې وکړئ. دا ویډیو چې څومره کولی شئ خپاره یې کړئ تر څو د کرکټ ملي لوبډلې هر مینوال ته ور ورسیږي.